د کهنه شروعات د هلک نه کیږي چې کلاس لپاره د نکیدو سره استاد ورته بچ غوشي خو دا ورته پته نه وي چې دا زلزلې ځان سره د کتابونو په ځای باندې ټوپک راوړی دی. هلک ټوپک رو باسي استاد پیولي خو دغلته کې اون درېږي په خپل ملګرو باندې شروع واچي چې جنیو هلک ته پکې ګوري نو په لک سات کې ټول کلاس په مقبره کې بدل کی. د هلک نوم لیو جنگو چې له سو کال واسه مسلسل به سرکاري نوکر د پاره امتحان نه ورکول هر ځل به نوم په فیل کسانو کې راته هر کال با په لکو خلک په دغه امتحان کې ناستل او پاغي کې با سلورم ایسه کسان هم نه پاس کېدل. د دې په ملک داسې او د هم چې پاغي کې بعد د ټیسټ د پاره دا ټول کو نه سیوا کسان نه پرې خوتل. د بدغه امتحانونو د تیاری په حاصل کې کو چې په کم کې بعد سر د ځان غونته غریب خلک اوسېدل. دا داسې زه چې سرخانه او باورچی خانه په یو ځای کې با او هر کس د پاره د کمرو په ځای باندې وړي وړي کوټه نه وي چې کم یو بل سر دومره نږدې وي چې هر وخت په دغه تل کې شور تر دې پورې کو څوک په بل کمره کې سملاستل د اوس په دیوالونو د وجه بل کمره به سره خوځیدا. دې هر سنه لیو جنگ سخت تنگ راغلی او هر وخت ځان راقابو کوي. هغه غواړي چې خپل ژوند د قانون د لاندې او یو د یو انسان په تور تیر کما. دې تر دومره پورې اصول پسند دی چې کله به هم په میټرو کې د مزرونو په سټ باندې څوک ناستو د ورته راي دبل چې تاسو په غلط سټ باندې ناستي خو اکثر کسانو بعد خبره نه منله او خپل امان مانی به کوله. په دې سره په کدل هر څومره غوسه ورغله د بچا ته هم سنوي یو ورځ دې چې څنګه حاصل تراشي او ځان ته روټه راچي نو ګوري چې فرج نه دا چار چاپټ کړي دي درد اولنې ځل نو بلکې سو زله د دنه داسې غلا شوی و. دې په ادب سره د هاستل مشر پسې لاړ شي وي زما اچار تاغست دي وی هر ورځ ما سره داخل کیږي چې هغه ورته په جواب کې وایي وی ټول ورځ د ځان په کمره کې بند کړي لګ بار هو موزه ما تخکاری ستا مازغه خراب شوی دي همدغه شاندې په کډ وډو خبرو باندې بار ته روباسي او په خپل سامان د بیزته خوړو نه پس چې څنګه د کمرې ته را رواني یو ملګری ته پام شي چې پټ پټ د پښې شکه ګوري. دی ورته وایي وی ګورا کدا کار دستاوي نو دا ټیک نه دی زه د کور ځان سره چا رولم او دغه تکرانه تاسو خوره هغه د جواب ورنه کی چې دی ورته وایي وی کم اس کم مافي خو به درانه غختلی بکنه زه ته سهم نه وایم د دین تاسو غلطه فائدہ اخلي چې په دې سره هغه را پاسي او دته یو کاغذ خو ویډیو ګورا سو زر زمانه سامان پټ شي وي زه خو چر هم پتا پس در نه راغلم او ټول هاستل دروان دي په عزت کی دی په دې خفقان کې کمرې ته راشي او اخر دا هر څه د برداشت نه بار شو د کټ دلان دنه تمانچر واخلي د تا پټ پټ زکی خو دلی چې په کوریا کې ځان سره وسله ساتل جوړم خدا زل دغه میټر کار نه کو هغه تمانچا دغه کمرې ته راوړي او خپل ځان سره په جنگ وی کيو زل میټس وکړو نو بیا په د هر سنو تیرو زما چې ډیر وخت د سوچ کبر نه پس ځان را قابو کی او د هر زل پشان ټول غوسه پسان باندې وباسي دلته کې د چا هم یو بل سره ملګرتیا نه و همدغه شان د خوراک کو سیده بیا کمرې ته نه وته وخت دیریږي یو شپه د خواته کمرې د معمول مطابق درز را شروع او دومره سیوا چې در پنسل سو کماته چې دا دل دومره غوسه ورولي چې پچغوش خوغه د دې غوسه د نور کله پشان پکب باندې واړي خدا ورته پته نه وي چې غره پسې تمانچه راغسته ده او لیو جنگ وودي د چې څنګه دیوال په سوري کې وګوري نو جنې لګیاوي او پولیس ترنګ کوي چې دې تینا موبایل راخ کې په خپل باندې ور سره خبري شروع کی هغه دومره په غوسه کې چې تختیدو په ځای باندې پولیس ته په خبرو شي وې دې بازار شپه تنګ ولما هو خو تاسو زما ته پوس نه کو اوس په زه د خپل ځان ته پوس په خپل باندې کوم چې ور پسې راتو شي او وې ولي په دې کې د غاونډي راشي چې سره چې د یو سور ورځې مخکې خله وخلې با چې د توای ودا د سوکړل چې دې ورته وای ودا خو سه هم نه دي او په تمانچا بوډو وهي او په غټه شروع کی چې غته نه په منډه شي ډیر راوړ یو پته شي باندې ولي خو پر دې نه تر هغه پورې ولي چې تر سو پورې راغورځېدلی نه هغه د کاته ختمول نه پس دې د هاستل په مالک پسې ورشي چې هغه د میز د لاندې نه پټ شي یو پولیس ترنګ ملو کړي چې دې ورته وای ودا دې زینبا تا اوس په سلور کس باندې وړي ما پولیس ته ځان په خپل باندې خو درې دي چې دا هغه نه هم ځان خلاص کی د گاونډي په زخمي حالت کې را پاسېدلی چې دې په سر باندې وای نه پس دې د هاستل ور بند کی او تمانچې ته بل جاجر وروخیږي وستاسو نه بزنن انصاف اخلم او په شیطانی خندا سره شروع په واچي په دې کې پولیسان دورسي او دنه د ثقتونه شروع کړي چې دا څوک په فلم کې هم نه کوي کله چې د سره په دغه تمانچې کې ګولې ختم شي نو پولیسان ورته بول شروع کی خدا ورته پته نه وي چې هغه په ټوپک پسې ورننه وتلی دي پولیسان د هاستل نه بچي کسان زر وباسي او د گرفتارې د پاره مخکې را رواني پولیس ونی چې هغه ځان سره خبرې کوي لګیا دي پولیس ورته چغه وخی ټوپک غورځوا او موږ ته ځان حواله کا خو هغه ځان داس ړون کون کړي لکه چې هغوی بوت ته لګیا او هغوی داسې شروع هغوی د سره مقابله شروع کی خو دې دومره په ګرمه کې چې دې ورپسې را رواني چې هغوی د ځان د بچ کولو د پاره باغ اختیار کی هغوی نور ملګرو له ځان ورسېږي چې دوی یو ملګری د چا نوم چې دا و او 19 کاله تجربه لرله هغه هاستل ته درادن کېدو فیصله وکړي په دن کېدو سره دی ویني ولادت چې کوم حالت دی دې ته درېدو واله نه دی هغه د سوچ کې پټ پټ باندې دغلته کې بجلی بند کی چې پس سره لیو جنگ حیران پاتې شي او دی ورپسې ور روان شي خو د لیو ورته پام شي او د زباران په شروع کی هغه دومره په غوسه کې چې یو جاجر په وخی او چې څنګه بل ورته د لګولې والی نو دا د دې موقع
خويند فیدې پاغستو سره بل طرف ته ووړي خو د لیو جنگ په نظر ولګي او په تیښته باندې مجبور کی هغه پرېږدي نه ورپسې لګي دي چې هغه ترې کله یو خوا پټېږي او کله بل خوا چې دا د لیو مازغه ورته نور هم خراب کی او ورپسې ګرځي بل خوا نور پولیسان لګیا وي د هاسټل نه زخمي کسان بار کوي چې په دې کې دې دغلطه کې راشي او په ډزو په شروع واچي د مخنیوي لپاره د پولیس والد سره مقابله شروع کی او دا د دې موقع نه فایده واخلي او د شاده اړه خطراته به دوه فیصله وکړي د زخمي پولیس والد لګیا وي راغله خو اوس دلاتک هیڅ فایده نشته او چې څنګه په ډسکور والي نو دا په رامنډه کې چې خپل تجربه په استعمال سره د سره اونې ویو دیوال ته داسې وډقي چې دیوال په مات کی د اوس د پولیس والي راګیر کی خو د دومره تبي کړی وي چې دی واقعي خبر د وزیر اعظم پورې رسیدلی وي پولیس والي د کمرې تلاشي شروع کی چې د رکټ دلاندې نه ورته نور هم بلخا وسله ملو شي دا وسله چې د پولیس والي ثانه ته وروړي نو هغه ورته حیراني چې دا خو دهشتګرد غونډه دی پولیس والا د دې انټرویو اخلي چې دا وتن ته پوښتنه کوي او دا ټول منظر په کیمرا کې ریکارډ کی هغه ته تاسو کوي وی تا دومره ټوپک د کم ځای ملو شوی چې دی ورته وای وی د هغه کسانو نه څوک چې تاسو خپې جن او صبر ته وای نه پولیس ته بل تاسو کوي وی تا دومره کسان ولي وجل او ته په دې وره خفانه چې دی ورته وای ما انصاف وکړو بالکل دستاسو پشان دا ټول مجرمانو د پولیس ته وای وی دومره درته وایم چې په دغه وسلې ما یو روپیا هم نه د ورکړي دا ما د ویب سټ نه اغستو چې تاسو ته هم نه ځان د پاره غوښتې شي پولیس والد ته وای وی طاقت پینو کړل تا اندازه شته چې د ورته په دې خبر باندې مازه خراب شي په تو په ما کې فرق صرف دومره دی چې تر حکومت ته پاره خلک وجني او ما د انصاف د پاره وجل پولیس والد په دې خبره باندې حیران پاتې شي او ویل چې د پزړه کې د نفرت د دې د غفلت د وجه راغلی وو د خبرې دغه ټول افسران په سوچ کې واچي تاسو ته دا نه کہانی څنګه ولګی دا ما خپل قیمتي رائے په کمنټ کې ضرور راکې ملاوي ګوبا په نوې ویډیو سره مال راکې اجازت بای بای